د پښتون زوی او د پښتو نه خلاف خدایه دا د څه نه څه پیدا شو. سلامونه او احترامات. د پښتو د ادب د پاڼې نه یو ځل بیا تاسو سره مخاطب یم. پښتو ژبه چونکې دا یو مړه ژبه ده، د دې د وجې نه په پښتو ژبه کې د یګانو استعمال دا په کثرت سره دی، پر مخالف د نورو ژبو چې په هغې کې د ی استعمال یا په یو قسم دی او زیات نه زیات په دوه قسم باندې. او بله دا چې په پښتو ژبه کې د ی استعمال دا په کثرت سره هم دی. که موږ وګورو د پښتو هر دویم جمله او د هر دویمه کلمه په دې کې به د یا استعمال لازمي راغلی وي. د دغې وجې موږ دا غوښتنه وکړه چې ستاسو مخې ته داسې یو سبق پیش کړو چې په هغې کې د یګانو د استعمال متعلق خبره وشي. که چېرته موږ دې طرف ته فکر وکړو چې الفاظ او تلفظ ویل دا خو به زموږ هر پښتون ورور وکړي د یا په باره کې، خو که چېرته خبره د یا املا طرف ته راړه شي نو بیا به دغلته موږ ته مشکل راپېښېږي. د دې مشکل د حل لپاره موږ دا هڅه وکړه چې ستاسو په مخکې د یګانو متعلق دغه یو سبق پیش کړو، شاید چې تاسو د دې سبق نه مستفید شئ. نو زه خپل سبق طرف ته په پښتو ژبه کې ی په 5 قسمه ده. د ټولو نه اولنۍ ی دا ده چې د دې د لاندې 2 ټکي دي. دې یا ته یای معروفه ویل کېږي. د ټولو نه اول بحث وه موږ په دې یا باندې وکړو او په دې یا باندې د کومې نه چې 2 لاندې باندې ټکي دي مطلب داسې ټکي دي او اولنۍ یا چې د هغې ټکي داسې دي. نو راځو اولنۍ یا طرف ته. اولنۍ یا دې ته ویل کېږي یای معروفه. دې ته یای معروفه هم ویل کېږي او بل دې ته یا د جمع هم ویل کېږي. د دې متعلق موږ 2 خبرې کړو. د ټولو نه اولنۍ خبره به دا وي چې دا یا په کوم ځای کې استعمالېږي او د دې تلفظ او هغه صوتي اواز به یې څنګه وي. هر چې اولنۍ خبره ده د دې استعمال دا په هغه ځای کې راځي کله چې موږ د واحد او مذکر وي، یو لفظ دی او یو کلمه ده هغه واحد دی او مذکر هم دی. د دې نه چې موږ کله جمع جوړو نو موږ به د دې په اخر کې دا یې استعمالوو. او دویمه خبره چې کومه ده هغه دا د دې د اواز په باره کې چې دا څنګه اواز ورکوي، دا یو تیره اواز ورکوي. لکه د مثال په طور باندې دا دی سړی. دا سړی داسې یو لفظ دی چې دا واحد هم دی او مذکر هم دی. اوس موږ غواړو چې د دې جمع جوړه کړو. نو کله چې موږ د دې جمع جوړو نو د دې په اخر کې به یا راځي. اوس په دې کې به کومه یې راځي؟ نو دې به د دې په اخر کې به د جمع یې راځي. د جمع یې هغه دا یې ده چې لاندې د دې نه به 2 ټکي راغلي وي او په دې خبره راغلي وي، لاندې بله به نه وي. لکه سړي، سړی، سړي. نو موږ که وګورو نو ړي دا د یو ای دا یو تیره اواز پیدا کوي. نو اولنۍ خبره خو دا شوه په دې کې چې دا به د جمع د مذکر لپاره استعمالولی کېږي. خو دویمه خبره په دې کې دا ده چې دا به د ای اواز ورکوي. یعنې هغه کلمه چې د هغې په اخر کې یې راځي او دغه د ای اواز ورکوي، ای دا داسې تیره غوندې اواز دی، نو د دې په اخر کې به دا یې راځي. لکه نور مثالونو سره به دا خبره موږ واضح وکړو چې دا په اخره کې د ای اواز ورکوي، نو د دې د وجې نه به د دې په اخره کې دا یې لیکلی کېږي. لکه موږ وایو چې سړي راغلي دي. اوس ګورئ سړي راغلي دي، سړي راغلي دي. موږ سوچ کړو سړي ده، سړي ای دې کې د یو ای اواز پیدا شوی دی. دغه رنګې راغلي په راغلي کې هم یو تیره اواز دی. دغه رنګې دي په دې کې هم تیره اواز دی. نو اولنۍ یا چې دې ته موږ یای معروفه وایو او یا د جمع ورته هم ویلی کېږي. په دې کې 2 خبرې شوې. اولنۍ خبره چې دا به د جمع مذکر لپاره استعمالېږي. دویمه خبره چې دا په هغه ځای کې استعمالېږي چې په کوم ځای کې یا راځي او په هغه یا کې دا د ای اواز پیدا کېږي. په دغه ځای کې به موږ چې دی هغه د یای معروفه او یا د جمع مذکر استعمالوو. لکه نور مثالونه موږ پیش کوو، لکه منګې.
دا یو لفظ دی منګي. د دې منګي د دې جمع چې اوس موږ راوړو دا واحد هم دی او بل مذکر هم دی. اوس چې موږ د دې جمع راوړو نو د دې په اخر کې به موږ راوړو یای معروفه او یای جمع لکه منګي. منګي نو ای دا یو قسم تیره آواز دی چې دا به د دې په اخر کې راځي. لکه بل مثال سپي. سپي دا وګورئ سپي ای په دې کې دا یو آواز دی. موږ دوه خبرې کړې وې. اولنۍ خبره دا وه چې دا د جمع مذکر لپاره راځي او دویمه خبره دا وه چې دا یو تیره آواز پیدا کوي نو دا به په هغه ځای کې راځي. نو دا لازمي نه ده چې صيغه دې د جمع مذکر وي جدا یې به پکې راځي. دا لازمي خبره نه ده. لازمي خبره دا ده چې په کوم ځای کې د ای آواز پیدا کېدو او یو تیره آواز پیدا کېدو په هغه ځای کې به موږ دا یې معروفه او یا یې د جمع دا به راوړو. شانتې موږ سره بل لفظ دی لوبغاړي. لوبغاړي د دې په اخر کې د ای آواز پیدا شوی دی او دا د لوبغاړي د هغې جمع راغله. نو کله چې موږ د واحد مذکر نه جمع مذکر جوړوو د هغې په اخر کې به موږ دا یې معروفه راوړو. دا د یې د استعمال ځای شو. دغرنګې د عبدالرحمن بابا شعر دی فرمایي چې کر د ګلو کړه چې سیمه د ګلزار شي ازغي مه کره په پښو کې به دې لاړ شي. نو په دې شعر کې عبدالرحمن بابا د ازغي لفظ استعمال کړی دی او د دې په اخر کې هم دا یای معروفه راځي. د دې په اخر کې هم دا یای معروفه راځي. دا حاصل کې دا ازغي دا د هغې جمع ده او دا ازغي داسې لفظ دی چې دا واحد هم دی او مذکر هم دی. نو کله چې د دې نه موږ جمع جوړوو نو د هغې په اخر کې به موږ دا یې معروفه راوړو لکه ازغي. نو د دې په اخر کې هم ای دا اواز چې دی هغه پیدا شوی دی. نو هغه نچوړ د خبرې دا دی چې دا یې چې د هغې نه لاندې دوه ټکي وي یو بل ته مخامخ اخوا دېخوا چې لاندې باندې نه وي. دا به موږ په هغه ځای کې استعمالوو چې کله موږ د یو واحد مذکر نه جمع مذکر جوړوو او یا موږ داسې یو لفظ راوړو چې په هغې کې د ای یو تیره اواز پیدا کېږي. نو په دغه ځای کې به موږ بیا د ای معروفه استعمال کوو. دغه شان که چېرته دا د یو لفظ په منځ کې راغی نو په هغه صورت کې به هم موږ د دې ای معروفي استعمال کوو. مطلب د ای اواز پیدا کوو او د یو جملې او یو لفظ په منځ کې راغی د یو کلمې په منځ کې راغی په هغه صورت کې به هم دا بیا دغه ای معروفه استعمال کوو. لکه په دغه شعر د عبدالرحمن بابا شعر کې د سیمې لفظ راغلی دی سیمه. سیمه دا سیمه دا یې راغلی ده او دا داسې ده چې دلته دا یو تیره اواز پیدا کوي. نو د دې د وجې نه به په دې ځای کې دا لفظ مونږ استعمالوو. نو دا د پنځو یاګانو نه کومه اولنۍ یې چې وه یې معروفه د هغې متعلق یو څو خبرې وې. شاید چې تاسو به په دې خبرې باندې پوه شوي د الله په